اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د دنیا غټ کوکین سمګلر سوکو، د دنیا پاورفل مافیا کموا، د دنیا ټول نه غټ مجرم سوکو. دا ټول معلومات به موږ تاسو لپاره دی ویډیو کې درکو. که تاسو زموږ چینل معلومات ټي وي نوی سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن هم ووهئ. ملګرو، په 1 دسمبر 1951 کې په کولمبیا کې یو ماشوم پیدا شو چې نوم یې پابلو ایمیلیو اسکوبار ګاویریا و او وروسته په پابلو اسکوبار باندې مشهور شو. د دې پلار یو زمیندار او مور یې یو سکول استاده وه. پابلو په ډېر وړوکي عمر کې جرمونه شروع کړل. دی به جعلي ډیپلومي، د غلا سامان او د قبر خرڅ شوي کاڼي دوباره خرڅول. د دې نه علاوه پابلو به د غلا گاډي هم خرڅول او په دې وجه پابلو په اولي پیر گرفتار شو او جیل ته په 1974 یعنې 1904 کې لاړ. د 1970 او د 1980 په منځ کې کولمبیا د کوکین یو غټ مارکیټ جوړ شو او امریکې ته به یې 70 نه 80 ټنو پورې کوکین لیږلو والا ټول نه غټ ملک جوړ شو. نو پابلو هم پکې څه واخیسته او خپل یو تنظیم یې جوړ کو، د کوم مقصد چې د کوکین پیداوار، نقل و عمل او د کوکین خرڅولو. او د دې تنظیم نوم میډیلین کارټیلو، چونکې امریکې کې د کوکین مانګ ورځ په ورځ زیاتېدو او پابلو به په نوي طریقو امریکې ته کوکین سمګل کول. د امریکې ریاست فلوریډا سره جوخت یو جزیره پابلو واخیسته او هلته نه به کوکین سپلای کول. او ټایم تېرېدو سره پابلو په امریکا کې د کوکین سمګل کولو والا ټول نه غټ سمګلر جوړ شو. او د 1980 نه وروسته پابلو ډېر مالدار شو او د 25 اربو ډالرو مالک شو. او پابلو ځان له یو کور واغستو چې رقبه 25 ایکړه وه په کولمبیا کې. د دې کور قیمت 6.5 کروڑ ډالر نه زیات و او پکې د فوټبال ګراوند، د ډایناسور مجسمې، مصنوعي جیل، د غواګانو د جګړو میدان او یو ټینس کورټ هم و. په دې کور کې یو چړیاګر هم و چې پکې زرافې، اوښان او نور زراور هم و. پابلو په سیاست کې هم حصہ اخیستې وه او د کولمبیا کې د کانګرس نه الیکټ شو. خو خلک د دې د سمګلینګ د دولت ګټلو نه خبر شو. 2 کاله پس دا مجبور شو په سیاست ته پرېښودو. د دې خلاف چې کوم وزیر خبره خوره کړې وه نو وروسته هغه هم قتل کړی شو. او د دې سره د پابلو اسکوبار یاره په پوره کولمبیا کې خوره شوه. د دې خوب دا و چې دا د کولمبیا صدر جوړ شي، خو چې کله دې ته احساس وشو چې داسې نشي کېدی نو دې د کولمبیا سیاست وړقاوه او د کولمبیا د صدارت 3 امیدواران یې مړه کړل. د کولمبیا اټارني جنرال هم دې مړ کو او د 100 نه زیات پولیس والا مړه کولو ذمہوار هم دا و. د دې د زوی مطابق پابلو د 3 نه 4 زره پورې کسان مړه کړي وو. د پابلو یو خاص کس چې نوم یې چونجیرو، دې ته پوپای هم ویلی کیږي. دا یو مغرور او چې کله به پابلو څوک د لارې نه لرې کول نو پوپای ته به یې ویل. د دې سره به پابلو د غریبانو هم ډېر خدمت کاوه چې د خلکو په زړه کې د پابلو مینه وي او په غریبانو به پیسې هم خرچ کولې. ملګرو، اوس د پیسو خبره راغله، زه تاسو د دې نه هم خبر کم چې په 1915 کې پابلو د دنیا په 10 مالداره ترین انسانانو کې و او د دې سره به زیاتره پیسه د کیش په صورت کې وه او هر هفته به دې د 1000 ډالرو ربر بینډز اخیسته چې پیسې پې وتړي. دې به خپل ټول مال په یو ګودام کې ایښودو او د دې زیاتره مال به هر کال خراب شو، یا به دا پیسې مږو خوړې او یا به وشتېدې. یو ورځ پابلو او د ده لور یو ځنګل ته کیمپینګ له لاړه او یخني وه او لرګي ختم شو. نو د پابلو لور یخني کېده او د دې سره ډېر زیات کیش هم و کوم چې د دې ملګرو ورسره راغستی و. نو دوی په هغه شپه دغه پیسو ته اور ولګاو چې د لور یخني ونه شي او دوی په دغه شپه 100 لکه ډالرې وسوځولې. خو ملګرو، د غلط کار انجام غلطي. امریکانو پابلو نیول غوښتو او بار به یې کولمبیا حکومت نه د پابلو د نیولو او امریکې ته د حواله کولو ډیمانډ کولو. خو پابلو دومره طاقتور و چې په کولمبیا کې به د دې خلاف چا اکشن نشو اخیستی. پابلو ته هم دا پته وه، خو په زړه کې یو یاره وه چې داسې نه چې یو ورځ کولمبیا حکومت ما امریکې ته حواله کړي. او دې خپل حکومت ته هم پیشکش وکړو چې د کولمبیا 10 ارب ډالره قرضه به هم زه ادا کړم، خو شرط به دا وي چې تاسو به ما امریکې ته نه حواله کوئ. خو د پابلو د جرم قصې ډېرې زیاتې وي او د امریکې پریشر هم و. نو پابلو ته دا پته وه چې اینی ټایم پابلو ګرفتارېدی شي. نو په 1991 کې پابلو دا فیصله وکړه چې زه به ځان کولمبین حکومت ته حواله کم، خو شرط یې دا و چې دا به ما امریکې ته نه حواله کوي. او کولمبین حکومت دا شرط ومنلو او پابلو یو جیل ته هم ونه لیږلی شو او د شرط مطابق پابلو ته خپل جیل جوړولو اجازت ورکړی شو. ملګرو، پابلو خپل جیل په خپله جوړ کړو کم چې د یو عالیشان محل نه کم نه و. په دې جیل کې کسینو، بار، فوټبال ګراوند او نایټ کلب هم شامل و او دې د دنیا د مختلف ګران ځناور راوغوښتو او ځان له یې پکې چړیاګر هم جوړ کړو.
او د دې جیل حفاظت به هم د پابلو محافظانو پابلو سره به په پای هم اوسېدو. او د دې اریشان ژوند باوجود د دې مجرمانه سوچم ختم نشو او دی به د جیل نه خلک مړه کولو او د کوکین سمګل کولو کار کولو. چې حکومت ته احساس وشو چې پابلو وسم هغه کارونه کوي، نو حکومت فیصله وکړه چې پابلو صحیح جیل ته ولېږو. چې پابلو خبر شو نو د الیشان جیل نه وته پلان جوړ کو او پابلو په وته کې کامیاب شو. او د دې نه پس کولمبیان حکومت ډیر زیات پرشر کې راغی او پابلو نیو د پاره د امریکای او د کولمبیا یو جوائنټ ټیم جوړ شو او کم خلک چې د پابلو د لاسه نشویو د اورشت دارانو هم د دې د نیو د پاره یو پرایویټ ټیم جوړ او دې ټیم کې د پابلو ټول دشمنان موجودو او د دې ټیم په ځړونو کې د پابلو د پاره سخت نفرت او دوی د پابلو 300 ملګری قتل کړه چې پکې د پابلو رشتہ داران او وکیلوم شاملو. پابلو نه معلومېدو ملګرو اخر کې د 14 میاشتو سخت مهنت او په لکاو ډالر خرج کول نه پس په 2 دسمبر 1993 کې د پابلو د پټېدو ځای کولمبیان پولیس ته معلوم شو او چې کم کس پابلو له کوکین راوړیو پولیس هغه سړی ونیو او د هغې نه د پابلو پته ولګېده. او دې ټایم پابلو د خپل زوی څخه خبرې کولې. د پولیس مطابق دې د مقابلې کوشش وکړو او په دې مقابله کې وویشتل شو. د دې په خپه او غوږ کې ګولې لګېدلې وه خو د دې د رونو او د زوی د پابلو د مرګ په باره کې جدا رایه ده او د دوی وینا ده چې پابلو خودکشي کړې وه او پولیس مقابلې کې نو مړ شوی. او د رونو هم دا وینا وه چې پابلو ویل چې پولیس مانیسي نو زه به هغې نه مخکې خپل غوږ کې ډزې وکړم او ځان به مړ کړم. او دا ویل کېږي چې د کمی اسلحې په ګولۍ چې پابلو لګېدلې وو هغه هم د پابلو خپل اسلحه وه او د پابلو د مرګ خبر د دنیا د ټول نه غټ خبرو. خو د دې ټولو جرمونو باوجود نن هم د کولمبیا د ځینو خلکو په زړونو کې پابلو اوس هم ژوندی دی. دا ویل کېږي چې د پابلو په آخري رسمونو کې د 15,000 نه زیات خلک او دا هغه خلک چې پابلو ورله کورونه جوړ کړي او مدد یې ورله هم کړی و. ملګرو د پابلو فیملی د پابلو د مرګ نه ډېره مخکې په جرمني کې سیاسي پناه اغستې وه او دوی نن هم هلته اوسي. د دې سره زموږ نننۍ ویډیو اختتام ته رسي. که ویډیو هم خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او که زموږ چینل معلومات ټي وي هم نه سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب یې کړئ او د بیل بټن هم ووهئ. د الله امان.